سلامونه مینا احترامات دوستانو تاسو سره نن په دې ویډیو کې د جهانگیر خان د ژوند معلومات شریکو. هغه په یو تازه انټرویو کې په یو تازه ویډیو کې دا خبر ورکړی دی چې هغه خپل میرمنې ته طلاق ورکړی، یعنی خپل میرمنې سره جدایي راغلی ده. دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ ځکه چې د هغه باره کې ډېرې زیاتې خبرې کیږي، نو تاسو سره به د هغه ټول تفصیل په دې ویډیو کې شریکوم. درونو دوستانو، جهانگیر خان چې یو نوموړی اداکار دی او هر لوی وړوکی پیژني ځکه چې هغه په خپل اداکارۍ سره داسې فلمونه جوړ کړي دي، داسې ډرامې جوړې کړي او داسې سټیج شوګانې کړي دي چې ډیر خلک چې د هغه دغه کار ستایي. خو جهانگیر خان چې دی د هغه د کورنۍ باره کې هم یو تازه خبر راغلی دی، د هغه د میرمنې په باره کې دغه به هم تاسو سره شریکوم. جهانگیر خان په خپل انټرویو کې ویلي دي چې د هغه بچي چې کوم دي هغوی هم خپل مقام ته رسیدلی دي، یعنی که هغوی نوکران وي یا که بهر ملکي وي، هر څه چې وي خو لوی لوی تعلیمونه یې پې کړي دي. خو د هغه نه چې کله پوښتنه وشوه چې بچي دي یا تاسو ټول یو ځای اوسېږئ، نو هغه په خپل دغه خبره کې وویل چې زما خپل یوې میرمنې سره جدایي راغلې ده. د جدایۍ نه داسې لګېدل لکه د دوی چې په منځ کې طلاق شوی وي. دا خبره د سریعام وکړله او د په خپل انټرویو کې چې د ښکلا ټي وي په نوم باندې یو چینل دی هغه سره انټرویو کوله، دغه خبره او دغه انکشاف یې پکې کړی دی. دا یې هم ویلي دي چې په خپلو بچو باندې هېڅ سختي نه کوي، که هغوی وغواړي زامن یې هر څه که جوړېدل غواړي هغه ته اجازت دی، که په فلمونو کې ډرامو کې کار کوي یا هر څه چې کوي هغه د هغوی خپل کار دی. او د ویل چې ما د یو پلار په حیثیت باندې دا خپل حق ادا کړی دی چې په دوی باندې مې اعلی تعلیمونه کړي دي او د تعلیم دپاره مې وایي چې خپل بچي تر لندنه پورې هم لیږلي دي. درنو دوستانو، د جهانگیر خان جاني په باره کې دا معلومات، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. له نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره اوسئ. وخت په وخت په تاسو سره نوي معلومات، تازه ویډیوګانې شریکوو.